افغانستان په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې زیمبابوې ته سخته ماته ورکړه. مهرباني وکړئ له هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. لوګر کرکټ انفو تل ستاسو په چوپړ کې. د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شل اوریزو سیالیو لړۍ نن پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان په 48 منډو زیمبابوې لوبډلې ته ماته ورکړه. د یادې لوبې بشپړ حال لومړی توپوهنه افغانستان وکړه. افغان لوبډلې په ټاکلو شل اورو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 198 منډې وکړې او زیمبابوې لوبډلې ته 199 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز 87، اصغر افغان 55 او کریم جنت 26 منډې جوړې کړې. د زیمبابوې لپاره ریچارډ نګاروا او بلیسنګ موزربانی 2 ویکټې او ریان بوري بیا 1 ویکټ واخیسته. کله چې زیمبابوې کرکټ لوبډله د توپوهنې لپاره میدان ته کښته شوه نو د لوبې په ټاکلو شل اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره د 150 منډې وکړې او په 48 منډو یې افغانستان څخه ماتې وخوړه. د زیمبابوې لپاره کومان هوکام 44، ویلیامز 22، ریان بوري 22، مسکند 18 او متمبامي 15 منډې جوړې کړې. د افغانستان او زیمبابوې راتلونکې دوې شل اوریزې لوبې. دویمه شل اوریزه لوبه د مارچ میاشتې په 19 نیټه راتلونکې جمعې ورځ ترسره کیږي. دریمه شل اوریزه لوبه د مارچ میاشتې په 20 نیټه راتلونکې شنبې ورځ ترسره کیږي. دوستانو سره شریک کړئ.